Salam, salam. Welcome dear students. Hope you all to be fine. This is Education Afghanistan and I am Mansoor Bahdat, an English instructor there. The English instructor of AZ English and Pastor program. Today is our 48th lesson and we are going to start from our grammar part. As usual, we start. تاسو ټول د خرغلا سم درنو زده کوونکو هلمند یو ټول به ښه اوسئ. موږ په تېرو لوستونو کې د ټنسونو په اړه بحث کړی اوس بعضې ټنسونه مو لوستلي وو. Today is the turn of the past perfect continuous tenses. We studied the simple tenses, all the simple tenses, 4 tenses, all the present tenses, 4 tenses. As well, we had studied 3 past tenses: simple past tense, past perfect tense, and past continuous tense. Today is the last tense that we are going to discuss about in the past category, that is past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense, past mana da ter, perfect mana da kamila, tera kamila, and continuous mana da jari, hamdaranga ya istimrari wele shumuga, tense mana da zamana. Gori tera kamila jari zamana. That is the meaning of the past perfect and perfect continuous tense. That is a very tough tense. That is a very tough tense. Tough. تاسو باید present perfect tense او همدارنګه present perfect continuous tense زده ترڅو د دغه په کنسپټ باندې هم ورسیږي. is used to show an action وایي د دې لپاره کارېږي ترڅو یو عمل وښیي which started and end in the past. وایي دا داسې عمل ښیي ایتو یک عمل نشان میده که در گذشته شروع شده باشه and continued up to another time in the past و تا یک عمل دیگه جریان داده باشه، یعنی داشته شده باشه. یعنی چی معنی؟ یک عمل در گذشته خیلی گذشته شروع شده است و تا در یک عمل دیگه هم وقت اجرا شده. این عمل تا در عمل دومش یک جریان داره. امی جریان که نشان میده، امی چی نشان میده؟ present perfect tense نشان میده. مثلا گوری he had been living here since 2001 till 2010. وی هغه د 2000 اول کال راهیسې په چېرته اوسېدو؟ دلته اوسېدو. تر څوم کاله پورې؟ تر 2010 کاله پورې. ګوره په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې موږ څنګه ویلې ښه هغه د 2000 اول کال راهیسې دلته اوسېږي. ګوره ښه اوسېږي اوس یعنی هغه راهیسې اوسېږي مګر هغه هماغه شانته فنکشن د دغه ټینسن دی مګر دا داسې ویل کېږي هغه د 2000 اول کال راهیسې هلته اوسېده. یعنی یو وخت نه جریان شروع کړی او تر بل وخته پورې جریان پیدا کړی اوس جریان نه لري دا لکه هغه وخت باندې بیرته جریان یو پاست کې جریان شروع شوی و بیرته په هغه پاست کې یو وخته پورې جریان و بیا ختم شوی و دغې ته پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس وایي. پریزنټ پرفیکټ بیا څنګه و چې په تیر کې یو وخت کې شروع شوی داسې جریان پیدا کړی تر اوسه پورې جریان لري شاید راتلونکي کې ولري یا ونه لري. دغه د فرق دی د پریزنټ پرفیکټ ټینس او پاست پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس او پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس. ګورئ ښه داسې کېږي مثلا دا پاست دی دا پریزنټ دی او دا څه دی فیوچر دی. دا موږ لاین باندې وښیو مثلا پاست کې ګورئ دلته عمل شروع شوی دی دلته عمل شروع شوی دی جریان دی دې ځای پورې ګوره دا هم پاست دی اصل کې دلته پای ته رسېدلی دی. څنګه شوی دی اوس موږ دلته یو او دا دلته شروع شوی دلته پای ته رسېدلی. دا کوم ټینس دی؟ دا پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس دی. صحیح ده پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس. پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس بیا موږ څنګه ویلي؟ موږ ویلي چې دا عمل داسې پخوا شروع شي داسې جریان یې پیدا کړی تر دې نقطې پورې شاید راتلونکي ته لاړ شي شاید لاړ نه شي. دغه د پریزنټ پرفیکټ ټینس د ښودلو لپاره کارېږي. د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس نو دا داسې عمل دی دا لیوینګ اوسېدل چې دي دا په تېر وخت کې شروع شوي تر بل وخته پورې دوام کوي. لکه مثال په ډول اوس 2021 دی که نه 2021 دی عمل په 2000 اول کال کې شروع شوی 2000 اول کال کې تر کوم وخته پورې دوام کړی دی؟ تر 2010 کاله پورې دوام کړی دی. ګوري دلته شروع شو دلته دوام وکړو د عمل کې خالیګاه راغله موږ اوس دغه په غږیو د داسې عمل د ښودلو لپاره موږ پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس کاروو. معنا یې دا ده چې هغه د یو څه وخت راهیسې مثلا که داسې وایو هغه اوسېدو یعنې څه معنا he had been living in New York هغه په نیویارک کې اوسېدو یعنې څه معنا ګورئ ښه he was living in New York هم دا معنا لري چې هغه په نیویارک کې اوسېدو او he had been living in New York دا هم دا معنا لري چې هغه په نیویارک کې اوسېدو. فرق یې سره دا دی چې he had been living
ان نیویارک معنا دا چې دا د مخکې یو وخت نه شروع شوی دی تر دغه وخته پورې جریان کړی دی شاید بیا اوسیږي یا شاید نه اوسیږي راتلونکي کې صحیح ده هماغه ګورې په دې وخت کې دا شروع شوی دی د دې دا اوسېدل تر دې وخته پورې دوام کړی دی شاید بیا وروسته اوسېدلی او بیا وروسته نه اوسېدلی مګر که چېرته وایي هی واز لیوینګ ان نیویارک معنا دا ده چې نور هېڅ شي په اړه نه غږېږي فقط همدغلته د جریان په اړه غږېږي چې دلته د عمل جریان لرو نه د ډیوریشن سره کار شته نور د هېڅ سره کار نشته هغې ښودلو لپاره بیا موږ پاست کنټینیوس ټینس کاروو دغه د پاست پرفیکټ ټینس او د پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس فرق شو عموما موږ لوستلي دي په سمپل زمانو کې فرست فارم او سیکنډ فارم کارېږي په پرفیکټ زمانو کې همیشه موږ هاف پلس هاف هز هرډ کارو تھرډ فارم ورسره کارو په آل کنټینیوس ټینس کې ټو بی کارېږي او تھرډ فارم ورسره کارېږي دا سټرکچر لکه په ذهن کې ولرئ دا اوس کنټینیوس ټینس دی عموما په کنټینیوس ټینس کې موږ ټو بی ورب کارو او هغه سره آی ان جي فارم اف د ورب کارو چې دغه سټرکچرو کې موږ به ولولو کانسیپټ یې ساده دا واخلئ ځان سره وایي د دې لپاره کارېږي تر څو داسې عمل وښیي چې په تېر کې یو وخت کې شروع شي تېر تر بل وخته پورې دوام وکړي دغې ته پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس وایي مثلا I had been living in نیویارک زه په نیویارک کې اوسېدلم فرام 2001 د 2000 کال نه په دې خوا که نور ونه وایي چې مثلا ټیل احمد کیم تر هغې چې احمد راغلی که دا ووایي مثلا معنا دخلته دی عمل سټاپ کو او که چېرته ونه وایي نو معنا دا ده چې لسنر هم په دې پوهېږي چې تر څه وخته پورې اوسېدلی او ته هم په دې پوهېږي چې څه وخته پورې اوسېدلی مګر کله که تاسو دواړه نه پوهېږئ که چېرته هغه نه پوهېږي بیا تاسو وایئ چې مثلا I had been living in Newark since 2001 up to till Ahmad came to my house and we went to the California from the New York. So that is the way to show that is the way to understand the meaning of the past perfect continuous tense. دغه meaning یې ګوره ښه لکه موږ present continuous tense داسې ویلی چې I am writing a letter زه یو خط لیکمه او I have been writing a letter هم زه یو خط لیکم صحیح ده present perfect tense او present continuous tense مګر I am writing a letter معنا اوس خط لیکم او نور مې جریان سره کار نشته نه مې تېر سره شته نه مې راتلونکي سره I have been writing a letter معنا دا ده چې زه له څه وخت نه تر اوسه پورې لګیا یم خط لیکمه یعنې د تېر وخت نه جریان شروع شوی تر اوسه پورې جریان پیدا کړی شاید راتلونکي ته لاړ شي دا past continuous tense او past perfect continuous tense هم بالکل همدغه شان ده past continuous tense معنا I was living in New York زه په نیویارک کې اوسېدم I had been living in New York معنا هم زه په نیویارک کې اوسېدم مګر I had been living in New York معنا د ستا مفهوم دا دی چې شاید ووایي چې 2001 کال رایسي داسې 2001 کال رایسي اوسېږم په نیویارک کې همدارنګه یو مشخصه موده وي یعنې چې هغه تا او لسنر ته پته یا ته ذکر کړي چې تر هغه وخته پورې او کنټینیوس ټینس بیا داسې نه شي ویلی چې I was living in New York since 2001 نو هلته به وایي چې I had been living in New York since 2001 so that is past continuous tense سټرکچرونو ته راځو عموما په حال کنټینیوس ټینس کې موږ ورب آی ان جي کاروو دغه ورب آی ان جي لپاره مخکې ټو بي ورب کاروو چې دغه بین دلته ټو بي ورب دی مثلا موږ وایو احمد had been working here Ahmad had been working here دا موږ سوالیه کوو had Ahmad been working here ګورئ تاسو ته ما ویلي چې که چېرته جمله کې ایز ایم آر وګورئ یعنې ټو بي ورب وګورئ یا ټو هب ورب وګورئ هغه جملې سر ته راوړئ سوالیه کېږي دلته وګورئ ټو هب هم راغلی ټو بي هم راغلی دی اوس څنګه وکړو اوس به داسې کوم چې سبجیکټ ته نږدې وو هغه به د جملې سر ته راوړو سوالیه کېږي وروسته ترې به ناټ راوړو منفي کېږي ګورئ جملې سر ته نه وړله سوالیه شو اوس منفي کوو څنګه احمد داسې لیکل شوی دی که نه هاټ ذکر شو بیا ناټ بین working here دا جمله شوه منفي جمله شوه مثلا احمد had been working here احمد هم دلته کار کوو had احمد been working here آیا احمد دلته کار کوو احمد had not been working here احمد دلته کار نه کوو اوس منفي سوال آیا احمد had احمد not been working آیا احمد دلته کار نه کوو دغه دوی مثبته شوله دا یې سوالیه شوله دا یې منفي شوله او دا یې منفي سوالیه شوله سو ټوټلی موږ ویلی شو ښه چې past perfect continuous tense is a tough tense and that it shows an action which was started in the past continued up to a past time so continued up to a past time د دغې نه داسې معلومیږي ګوري چې دغه عمل به شاید همدلته یا ودرېږي یا به تر وروسته جریان پیدا کړی
عموما دغلته زیات درېږي دغه عمل صحیح ده. په تاسو په دغه ډیاګرام کې وکتل چې پاس کې د عمل شروع شوی ګورئ په 2000 کال کې 2010 پاس دی تر دغې پورې جریان پیدا کړی دی. موږ اوس په 2021 کې دغه په اړه غږیږو صحیح ده. پاس کنټینیوس ټرینډ سره فرق دا و چې پاس کنټینیوس ټرینډ یوازې جریان ښیي مثلا د عمل چې اوس جریان کې ډیوریشن مثلا دا هغه ټوله دوره چې موږ ته وښیي دا موږ ته نشي ښودلی. په دغې په پریزنټ پاس کنټینیوس ټرینډ کې موږ عموما سنس او فار نه کارو مګر په دې زمانو کې موږ سنس او فار کارو. سنس بیا د مشخص یعنې تعین وخت لپاره تعین کار نه وروسته او فار د عموما د ټول ډیوریشن د څرګندولو لپاره څنګه کېږي کارېږي. دغه سټرکچر دي په دې کې موږ ور باین جي کارو. ور باین جي کله موږ وارو اړتیا ده چې موږ باید ټو بي ورب وکارو. ټو بي ورب دلته بین کارېدلی دی. دغه بین کارېدلو سره موږ ته په لاره ورشوي تر څو موږ څه شی وکارو ور باین جي وکارو. هم ټو بي راغلی دی هم ټو هب ورب راغلی. ټو هب ورب نه دویم فارم راغلی چې هډ دی. که غواړو دغه جمله سوالیه کو هډ سر ته راوړو سوالیه کېږي. که غواړو منفي کو هډ نه وروسته ناټ راوړو. که غواړو منفي سوالیه کو دغه هډ سر ته راوړو د سبجیکټ نه وروسته ناټ راوړو جمله څنګه کېږي منفي سوالیه کېږي. دغه پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس. تھینک یو. لیټس گو ټو اور سیکنډ پارٹ. Coming to words, follow me. Glad, glad, gain, gain, get, get, grateful, grateful, grow, grow, guide, guide, guardian, guardian, get, get, goal, goal. Glad, gain, get, grateful, grow, guide, guardian, get and goal. Glad معنی د خوښ یا خوشحاله. خوښ. For example, I'm very glad to see you. زه ډېر زیات خوښ یم ډېر زیات خوشحاله یم چې تا ګورو. gain معنی د ترلاسه کول. gain څه معنی ده؟ ترلاسه کول. If you work hard you will gain the things that you want. که چرته سخت کار وکړی اگه سخت کار کنی چیزای خود به دست آوردی که شما میخواهید. gain معنی به دست آوردن. gate معنی د دروازه. هغه چې لویې دروازه یې هغه ته gate ویلی شي. The car entered from the gate. موتر از دروازه درون شد. دروازه. grateful معنی شکرگزار. شکرگزار یا راضی. څوک چې د یو چا نه راضي اوسي هغه ته grateful وایي. I'm grateful of you. زه تا نه راضي یم. I'm grateful of Allah. زه د الله تعالی نه شکرگزار یم. grow معنی د رشد کول. رشد کردن. پرمختګ لویدل لسی دغه ته grow ویلی شي. For example, we say that Ahmad is grown. احمد رشد کړی دی پرمختګ یې کړی دی. یا plants که تاسو حساب کوئ مثلا the cauliflower is grown. دغه ګل چې دی څنګه شوی دی رشد یې کړی دی. guide رهنما کول. رهنما کردن. For example, guide your students to come earlier. با شاگردای خود رهنما بکو که وقت بیاین. guardian معنی محافظ. محافظ یا ساتونکی. For example, I need a guardian to help me. زه یو محافظ ته اړتیا لرم تر څو ما سره همکاري وکړي to keep my things good. تر څو خپل شیان ښه وساتم. get معنی د ترلاسه کول یا به دست آوردن. gain, get, earn دغه ټول ترلاسه کولو ته ویلی شي. For example, we say that if you go to somewhere to find out something you will get it. که چېرته یو چېرته لاړ شي تر څو یو شی ولټې نو هغه به څنګه کړي ترلاسه کړي. So goal معنی د هدف. goal څه معنی ده؟ هدف. For example, I have biggest goals in my life. I have to achieve them. زه لوی لوی کارونه اهداف لرم په خپل ژوند کې باید دوی ترلاسه کړم. glad معنی خوښ یا خوشحاله خوش. gain به دست آوردن. get دروازه. grateful شکرگزار. grow رشد کردن. guide رهنما کردن. guardian محافظ. get به دست آوردن و goal به معنی اهداف میه یا هدف میه. اگه از کدیش اضافه شو و از اهداف میشه. thank you. شاگردای عزیز بیاین که با بخشی سوم برای follow me. Coming to sentences. Hundreds of people were killed in the attack. Hundreds of people were killed in the attack. 100 soldiers left to work with army anymore. 100 soldiers left to work with army anymore. I am an ambassador. I am anxious to know what your decision is. هم دا anxious will کیږي هم anxious will کیږي. anxious یا anxious.
I'm confident that you will have studied a lot. I'm confident that you will have studied a lot. I'm an Air Force's commander. I am an Air Force's commander. So hundreds of people were killed in the attack mana pasulguna khalak. Hundreds mana pasulguna. Hundreds of people were killed in the attack mana pasulguna khalak pa daga hamla ke څنګه شي وجل شي کل څه ته ویل شي وجل کېدل ته 100 په خپل سلطه وي hundreds mana pasulguna. Hundreds of people were killed in the attack mana سلګونه خلک mana په دغه هغه کې حمله کې وجل شي یا صدها اشخاص دامی حمله چی شده بودن؟ کشته شده بودن. 100 soldiers left to work with army anymore. 100 عسکر یا عساکر میگم علاقت یعنی ایرا علاقت که دولت دیگه کار کنه یا پروسید کنه سلگونه سل عسکرو پری خودل در څو د دولت سره کار وکړي یعنی د دولت یعنی د آرمی سره کار کولی پری خودل 100 soldiers سل soldiers یا عسکرو left to work پری خودل تر څو کار وکړي with army anymore د اردو سره لدینه ورسته آرمی اردو ته ویل شي I am an ambassador معنا ده زه یو سفیر یم څه معنا ده سفیر یم I am anxious so I'm anxious to know what your decision is زه ډیر په تشویش یم ما زیاد د تشویش هستم که what your decision है कि امو تصمیم که تو گرفته ای امو تصمیم چیست یعنی به تصمیمی تان چی هستم زیاد انزایس هستم یعنی anxious هستم یا زیاد یعنی بغیمه مثلا ډیر په تشویش یم I'm confident that you will have studied a lot ما باوری هستم که تو زیاد مطالعه خواهد کرده بودی یعنی زیاد مطالعه د باید کړی وي همدارنګه I am an Air Force's commander زه د هوایي قواو قماندان یم یا هوایي ځواکونو قماندان یم Air Force څه ته ویلی شي هوایي ځواکونو So thank you dear students it was our A48 lesson If there is any question any suggestion you can leave them in comment box Till I'm coming in another lesson recommending God Allah a good great and happy times